نو د روژې مقصد دا دی چې 11 میاشتې چې کم غفلت راغلی دی، 11 میاشتې چې ته د الله د وعدې سره څومره مخالفت دې کړی دی، 11 میاشتې چې ستا د خپل پیدایش کم مقصد و هغه ستا څه هېر شوی دی. په دې 12مه میاشته کې دا ټولې خبرې په دماغ کې تازه کول او دا 12مه میاشته په عبادت کې تېرول. تاسو ګورئ دې میاشته ته په عربي کې رمضان وایي. رمضان عربي لفظ دی، د رمز څه دی، رمز څه ته وایي؟ د رمز په عربي کې ډېرې زیاتې معناګانې دي، لیکن د دې یوه مشهوره معنا دا د رمز وزلو ته ویل کېږي. نو علماو دا لیکلي دي چې دې میاشته ته ځکه رمضان وایي چې په دې میاشته کې به سړی دا میاشته چې ابتدا کې راله دا داسې سوځونکې میاشته وه چې په ډېرو سختو ګرمیو کې پر پیغمبر علیه السلام پرد شوې ده. نو په دې وجه باندې دې ته رمضان معنا سوځونکې میاشت. لیکن نور ډېرو علماو بیا دا لیکلي دي چې دې میاشته ته رمضان په دې وجه چې رمز معنا سوځل او په دې میاشته کې چې څومره ګناه د انسان په زندگی کې راغلی دغه ګناه به سړی سوځي. 11 میاشتې چې څومره خیره راغلی دغه به لرې کوي، 11 میاشتې چې په زندگی کې څومره ګناه در څه شوی دغه ګناه به لرې کوي. نو ځکه د دې میاشتې تقاضا صرف دا نه ده چې بس د ورځې روژه ونیسه او د شپې تراویح کوه بس تا ذمه فارغه ده. زه دا منم چې دا د دې میاشتې بهترین عبادات د ورځې روژه نیول، د شپې تراویح کول. لیکن د دې میاشتې یو څه نورو مطالبه د انسانانو څه دا ده، هغه دا ده چې کم سے کم 11 میاشتې په غفلت کې تېرې سوې، په کاروبار او تجارت کې تېرې سوې، دا یوه میاشته په عبادت کې پې تېرول لکه څنګه چې الله تعالی بنده د عبادت لپاره پیدا کړی دی. نو ټوله ورځ په عبادت کې تېرول او شپه په عبادت کې تېرول او سهار په عبادت کې تېرول او ماښام په عبادت کې تېرول. لیکن کچیرې د انسان زندگی انسان ته دا اجازت نسی ورکولی، د انسان ضروریات د انسان مصروفیات دي، بیا خو د ورځې اکثره حصه په عبادت کې تېرول. او که د ورځې اکثره حصه هم سړی په عبادت کې نسی تېرولی، بیا کم سے کم داسې نظم ځان له جوړول چې د نور 11 میاشتو څخه د انسان د عبادت فرق وسي. چې نور 11 میاشتې کې زه تلاوت نه ور فارغ، په دې میاشت کې به تلاوت کوم. نور 11 میاشتې ما د شپې د تهجد لمونځ نسو کولی او په دې میاشت کې به زه د تهجد لمونځ کوم. او نور 11 میاشتې ما د خپل زندګۍ حفاظت او کنټرول نسو کولی، نه مې سترګې محفوظه وي، نه مې ژبه محفوظه وه، نه مې غوږونه محفوظه وو. کم سے کم په دې یوه میاشته کې چې د روژې مبارکه میاشته ده زه به د دې شانو حفاظت کوم. په دې خاطر د دې میاشتې تقاضا دا ده چې کم سے کم د انسان چې د کم مقصد دپاره پیدا شوی و دا یوه میاشته په هغه مقصد کې تېرول، په عبادت کې تېرول. لیکن انسان چې کله زموږ معاشرې ته ګوري، زموږ معاشره کې خو زه دا خبره ښکاره کولی شم چې د دغه عبادتو سره، د دغه تلاوتو سره، د دې تهجد د لمنځو سره مخکې یو قدم دی، یعنی بالکل باقاعده سړی د هغې خبرې اهتمام کول. هغه دا ده چې 11 میاشتې چې څنګه تېرې سوې هغسې تېرې سوې، دا 12مه میاشته کم سے کم د ګناهو څخه محفوظه کول. بس که یو سړی دا 12مه میاشته د ګناهو څخه په حفاظت کې تېرې کړي، د خپل سترګه د ګناه څخه محفوظه کړي، د خپل ژبه د ګناه څخه محفوظه کړي، د خپل غوږونه د ګناه څخه محفوظه کړي، د خپل بدن اندامونه د ګناه څخه محفوظه کړي. بیا که په ټوله میاشته کې یوه رکوع تلاوت نه وکړي، په ټوله میاشته کې یو رکعت د تهجدو د نفل المنځ نه وکړي، صرف پر خپل زندگی باندې کنټرول رالی او خپل زندگی او خپل اندامونه د ګناهو څخه محفوظه سو، زه وایم چې د دې سړي دپاره بیا دا میاشت او روژه مبارکه ده او دا سړی د مبارکباد مستحق و لایق دی. او دې سړي ته دا ویلی سي چې الله تعالی دې دغه روژه ستا نصیب کړي او دا دې ډېره مبارکه روژه ونیوله. چې 11 میاشتې چې سترګې ازادې وي نو 12مه میاشته کې دې سترګو ته چې لو راچول، 11 میاشته کې ژبه آزاده وله، 12مه میاشته کې دا ژبه راګرځول، او 11 میاشته کې غوږو کې ازادي وه او په دې اندامو کې ازادي وله. د دې ټولو حفاظت کول او دا ټول د ګناه سره کنټرولول، دا د عبادت سم مخکې دي، دا د تلاوت سم مخکې دي، دا د نفلي لمنځو سم مخکې دي او دا د نفلي عبادتو سم مخکې دي. ځکه پیغمبر علیه الصلاة والسلام څه وایي؟
من لم یدع قول الزور چې کم څوک په دې میاشته کې درواغ نسی پرېښوی، غیبت نسی پرېښولی، د مسلمان دل آزاری نسی پرېښولی، او مسلمان ته تکلیف رسول نسی پرېښولی، او خپل غوږونه په کنټرول کې نسی راوستلی، او خپل سترګې په کنټرول کې نسی راوستلی. فلیس لله حاجة فی ان یدع طعامه و شرابه. الله تعالی دې ته مجبور نه دی چې تا خوراک اوبه پرېښي دي، یعنی دا خوراک اوبه پرېښول سړي ته څه ګټه بیا نه کړي. بیا که هغه خوراک هم سړی کوي، هغه اوبه هم سړی څښي، او چې د روژې سره ضد کم کارونه دي هغه ټوله دي کوي، ځکه هغه شی درته ګټه نه کوي، نه خوراک پرېښول ګټه کوي او بیا نه اوبه پرېښول ګټه کوي. که یو سړی د مفتي صاحب پوښتنه وکړي چې مفتي صاحب ما خو روژه هم نیولې وه او خوراک مې او درواغ مې وویل، روژه مې هم نیولې وه او غیبت مې وکړې، او روژه مې هم نیولې وه لیکن د ژبې ګناهونه ټول راسه اوس. نو ما درته ویل مفتي خو به بیا دا خبره ورته کوي چې ټیک ده د روژې څه د ذمه فارغه ده، لیکن په روژه کې چې کم برکت الله تعالی یې شي، په روژه کې چې د الله تعالی کم رحمتونه راتلو، په روژه کې چې الله تعالی کم نورانیت یې شوی، د هغه څه سړی مکمل بې نصیبه او محرومه پاتې شي.